که ستاسو ویښتان ورځ تر بلې کمیږي، وخت نه مخکې سپینېږي، چکې وچې نیخ لري یا سر تل خارش کوي. نو نن ډېر مهم پیغام په دقت واورئ، ځکه دا ستونزه که له پامه وغورځول شي سبا به ډېر پښیمانه کیږئ. که تاسو هم له دغو ستونزو سره مخ یاست، نو په وخت د حل لپاره له حکیم صاحب سره سمدستي رابطه وکړئ او د خپلو ویښتو د خرابېدو مخه ونیسئ. اوس اصلي خبره دا ده، د ویښتو کمیدل یوازې د شیمپو، کریم یا تیل مسله نه ده. د انسان بدن کې چې کومه کمزوري پیدا شي، لومړی ښکاره اثر پر ویښتو راځي. که وینه کمزوري شي، غذایي مواد کم شي، هورمونونه بېتوازنه شي یا ډېر ذهني او جسماني فشار وي، دا ټول د ویښتو د ریښو قوت ختموي. ویښتان د بدن ډېر نازک او حساسه برخه ده. لږه غفلت ورته ډېر زیان کوي. د کور غلط نسخې، درانه کیمیکل شیمپوګان، بې کیفیته تیل یا مسلسل د هیټر سرینر او کلر استعمال د ویښتو طبیعي ژوند تباه کوي. ریښه کمزورېږي، پوستکی وچ کیږي او ویښتان د ورځ په ورځ نری چکې او بې ځلا کیږي. که ستاسو ویښتان د هر مینځلو سره لاس کې د رومۍ د برش وهلو وخت ډېر راځي یا د تندي مخې ته خالي ځایونه جوړیږي، نو دا د خطر زنګ دی. هیڅکله یې ساده مه ګڼئ. وخت نه مخکې سپین ویښتان د عمر نښه نه ده، دا اکثره د بدن دنني کمزوري علامه وي، لکه د وینې کمی، د خوراک کمزوري، فشار زیاتوالی او د بدن حرارت خرابوالی. که تاسو د نرمښت، ځلا، حجم اوږدوالي او ښکلي روغ ویښتو غوښتنه لرئ، نو بدن ته توازن، غذایي قوت او طبیعي سپورټ ورکول ضروري دي. کله چې بدن قوي شي، ویښتان پخپله رغېږي. ریښه قوي کیږي، وچوالی ختمیږي، چکې کمیږي، سپینوالی ورکیږي او ویښتان بېرته خپل طبیعي حالت ته راګرځي. نو که تاسو ناغواړئ چې ستاسو ویښتان نور هم خراب شي، اوس قدم پورته کړئ. د دقیق مشورې او د اصل علاج لپاره نن همدا اوس له حکیم صاحب سره رابطه وکړئ او د خپلو ویښتو د مضبوطېدو سفر پیل کړئ.